بسم الله الرحمن الرحیم. د فدیه او کفاره یا د صدقه الفطر باره کې دغه شان د زکات او د عشر باره کې هم دا مسله ده. دې خبره باندې ځان په وکول پکار دي چې دا یو فقیر لا یو محتاج لا ملکیتن ورکول ضروری او لازمی دي چې داغه ملکیت په دې باندې راشي. لہذا د سرسایه یا د عشر یا د زکات او یا د فدیه یا د کفاره په پیسو باندې لار جوړول یا جمعات کې لګول یا په مدرسه کې لګول یا دغه شانته پول جوړول، دا ټول سيزونه باندې دا فدیه دا سيزونه نه ادا کیږي. دغه سيزونه په خپل ځای باندې د ثواب کار دی. دغه بخپل د نفلي صدقاتونه کې لار جوړول، نالي جوړول، پول جوړول، جمعات مدرسه جوړول، دا په خپل ډیر د اجر او د ثواب کار دی. دا به د خپل حلال پیسونه په نفلي صدقو کې کم چې دا وجوبي صدقې دي په دې کې یو فقیر لا ملکیتن ورکول دا لازم او ضروری دي. په دې کې اباحتن ورکول دا نه کافي کیږي، بلکې دا به ملکیتن یو کس لا دا به ورکې چې هغه مالک شي، هغه بیا په خپل مرزي په خپل کم ضرورت کې لګي نه بیا لګولې شي.